له احمد مسعود سره له طالبانو لیدنې ته غبرګونونه راپارول شوي دي. طالبانو تازه لیدنه په ایران کې له احمد مسعود سره کړې ده چې د هغه پر ضد غبرګونونه راپارول شوي دي. طالبانو ویلي دي چې له جګړې څخه هیڅ هم نه جوړیږي تر څو موږ غواړو د خبرو اترو لپاره او د خبرو اترو له لارې سوله راولو. احمد مسعود هم دا ویلي دي چې له جګړې څخه هیڅ هم نه جوړیږي. احمد مسعود یو څو شرطونه طالبانو ته ایښودي خو طالبانو هغو شرطونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو او د تعلیم مخالف مشرانو ترمنځ ایران کې د شوي ناستې یو ګډونوال دا کتنه رغنده بللې او تمه یې ښولې چې دا ډول نورې ناستې به ترسره شي. خو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت د جبهې ویان صبغت احمدي بیا وایي خبرو څه پایله نه درلودله. د بادغیس پخوانی والي حسام الدین شمس چې جهادي قومندان محمد اسماعیل خان ته نږدې کس بلل کیږي بي بي سي سره خبرو کې ویلي دوی طالبانو سره لږ تر لږه 3 ناستې کړي او یو لړ غوښتنې به یې په لیکلې بڼه ورته سپارلې دي. ایران هم ویلي هیله مند دی چې دا خبرې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي. دا خبرې د 3 ورځو لپاره وي خو 2 ورځې خبرې وشوې او بیا دغه غونډه پای ته ورسېدله. د دې غونډې لاملونه هیڅ معلوم نه شول چې ولې 3 ورځنۍ غونډه په 2 ورځو پای ته ورسېدله. امیر خان متقي دومره ویلي دي چې موږ پخواني مشرانو ټول راتګ غواړو. احمد مسعود ته یې هم خاصه بلنه ورکړې وه چې را دې شي خپل هیواد ته او د هغه هر قسمه ضمانت کوي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.